الله ته د مظلومانو د وینو په خاطر باندې د دې مظلومانو نصرت وکړي رب موږ ډېر په عاجزۍ کې یا الله بل څوک نه لرو رب تا ته خواست کوو رب حکمرانان خو مو بې غیرته دي الله پر مسلمانانو مو دغه حال دی الهي ته قادر یې رب ته یې وینې د فلسطین مسلمانان ته وینې الله مؤمنان مو په اور کې سوځېږي په راپرز روژه کې الهي په راپرز روژه کې مسلمانان په سرو وینو کې رغړېږي رب الهي هزاره په راپرز روژه کې د خلکو کورونه مندې الکوان بېمندو یتیمان سوله الهي مندې بورې سولې بچیان سولې الهي خلک له وږي دي د وږي څخه په فلسطین کې مسلمانان وژل کېږي خوارې اوبه مسلمانانو ته نه رسېږي الهي څه په مظلومیت کې نه راګیري الهي تا وعده کړې ده رب د نصرت الله کله ستا نصرت راځي الله رب ستا نصرت به کله موږ ته راځي الله تا خو وعده کړې ده رب الهي تا خو د نصرت وعده کړې ده تا موږ بل څوک نه لرو الله الهي ستا نصرت راولي الله رب ستا نصرت ته په سترګې الهي بل څوک نه لرو خدایه الهي مشران مو بې غیرته دي حکمرانان مو بې غیرته دي الله خدایه ستا بې درباره بل څوک نه لرو الله ته د دې فلسطین پر مسلمانانو ورحمېږي الهي ته د دې مظلومانو ناره واورې الله الهي تا د نصرت وعده کړې ده کله راځي ستا نصرت الله موږ په ډېر مظلومیت کې الله موږ په ډېر عاجزي کې خدایه د دې والا مظلومیت پر موږ نه راځي ربه یا الله کشکې دې پیدا کړې نه وای ربه یا الله کشکې دې په دې زمانه کې موجود نه وای ربه الهي چې پیدا دې کړو موږ نصرت مو وکړي الله ته قادر یې الله ستا د غیبو نصرت چې د انبیاو سره دې کوي الله نن د فلسطین مسلمانانو سره وکړي الهي ستا هغه قهر و غضب چې پر فرعون دې نازل کړي خدای ستا هغه قهر و غضب چې د نوح علیه السلام قوم دې په ونیوي خدای ستا هغه قهر و غضب چې عادیان و سمودیان دې په ونیوله الهي ستا هغه قهر و غضب چې په باطل کې د ابو جهل په ونیوي الله نن د ظالم اسرائیل په ونیسې الهي د دې ظالم د ظلم زور ور وکاږي الله د امریکا د ظلم زور ور وکاږي الهي د برتانیا د ظلم زور ور وکاږي الهي کافران سره اخته کې موږ خو بل څوک نه لرو خدایه تا ته وژاړو ربه ته کله زموږ نه راوړې الهي ته کله زموږ دعا کوې الله قبوله یې خدای دا مسلمانان خلاص کړي الله دا اسرائیل تباه کړي خدای امریکا تباه کړي الله دا ظالمان تباه کړي خدای د دې مسلمانانو ناره واورې د مسلمانانو پر ښځو باندې د خپلو بچیانو په مخ کې تجاوز کېږي زنا یې ورسره کېږي نن د یو مور سره په فلسطین کې د انبیاو د نسل سره په زوره خلک زناوې کوي د خپل اولادو په مخ کې کافر زنا ورسره کوي الله دغه حال په موږ باندې مه وینې الله الهي نور مو د دا حاله وساتې ربه الهي نور د دغه ظالمانو زور ته وکاږي الله الهي تېر ذلیله کړې خدایه تېر رسوا کړې الله تېر شرمنده کړې خدایه ته ظالمان تباه کړې الله امریکا تباه کړې ربه تېر اسلحې ور خرابې کړې الله دا څنګه زور دی ستا در زور خو نه دی زورور ربه ستا زور پر راښکاره کړې الهي ته در هر چا قادر یې خدایه ته در هر چا اکبر یې الله ستا نوم عزیز ذو انتقام دی الهي موږ خو تا د عزیز په نامه پېژنو ربه الهي موږ خو تا د ناصر د مؤمنانو په نامه پېژنو الله د دې مؤمنانو نصرت وکړي الهي د کافرانو څخه انتقام د مؤمنانو واخلي ربه په موږ باندې دا ورځ ووینې چې اسرائیل د مځکې د مخ ته نیست نابود کېږي الله لکه امریکا چې د افغانستان خوار و ذلیل وایستل الله اسرائیل د فلسطین لرې کړي ربه ستا کعبه د مسلمانانو قبله ده الله ستا امتحان دی په موږ پوهېږو ربه د امتحان تاب دې نه لرو الله د دې بیت الله او د بیت المقدس حفاظت وکړي خدای ستا د بیت المقدس حفاظت وکړي الله ته د مسلمانانو د مبارکې قبلې حفاظت وکړي اله العالمین ته د مسلمانانو د ملکو حفاظت وکړي الله ته د بچیانو حفاظت وکړي رب العزت موږ د حق خلاص کړي رب ترى علیم یې بغیرت نه یو عاجز یې الله اوس منځ پر الله موږ د حق خلاص کړي خدای ته موږ د فلسطین د هغه خوندو په نارو په عذاب منځ چې موږ ته چغې وي الهي هغه خوندې هغه مندې هغه بچیان د فلسطینیانو چې نن موږ ته سترګې دي رب موږ په حق منځ
الله زموږ پر سرو چې حکمرانان دي سر نه خلاصي الهي هغه زموږ د سره لرې کړې الله د غیرت مسلمانان حکمرانان زموږ پر سرو راولې خدایه مسلمانانو ته اتحاد و اتفاق راولې الهي مسلمانانو ته وحدت نصیب کړې الله یو واحد امیر د مسلمانانو پر سر باندې قایم کړې یا الله کله ستا نصرت راځي رب چې د تیرو انبیاو مطلوبه نارې ده متا نصر الله وهل یې د غم په وخت کې رب موږ نن تا ته نارې وو چې متا نصر الله الهي ستا نصرت کله راځي الله نور راولې الهي پر یو بیرغ باندې مسلمانانو اتحاد راولې الله د مسلمانانو دشمنان خراب کړي الله د اسلام دشمنان خراب کړي الله ظالمان تباه او برباد کړي الهي د قرآن قانون على لوړ کړي الله موږ د امتحان وسته رب بیا درته وایي موږ په حق باندې منیسي الله موږ د مسلمانانو په حق منیسي رب موږ ته توفیق د جهاد راکړي الله موږ ته لارې د جهاد را خلاصې کړي الهي موږ په زړه کې نور د مسلمانانو درد او غم راواچي الله په زړه کې د مسلمانانو سره مینه او محبت راواچي